السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې کومه ښځه په جنابت په حالت کې وي یا د حیض په حالت کې وي یا د نفاس په حالت کې وي بچي ته شیدې ورکوي، دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترم هېڅ پروا نه لري. صرف فقهای کرام وایي که یو ښځه د جنابت په حالت کې وي غسل ورباندې اوښتی وي، افضل او بهتره دا ده چې بعد الغسل له غسل څخه بعد بچي ته شیدې ورکړي، خو که په هغه حالت کې ورکړي هم څه مشکل نه لري. تاوهندې جلد اول صفحه 14 او دغه رنګه د بي بي صدیقې عایشې رضیالله عنها څخه یو روایت دی، وایي وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو شی زما څخه طلب کوي د خوراک له شیانو څخه، وایي ما ورته وویل اني حائض، زه حایضه یم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وویل دا حیض دې په لاس کې نه دی، یعنې دا حیض یو مرض دی درغلی دی، دا الله احکام در باندې جاري کېږي چې لمونځ به نه کوې، روژه به نه نسې، نور د بدن ته کوم مشکل نه رسېږي. حدیث ترمذي جلد اول صفحه 19 باب ما جاء فی الحیض کې روایت کړی دی. نو محترمه د حیض په حالت او د نفاس په حالت کې ښځه کولی شي بچي ته شیدې ورکړي، او د جنابت په وخت کې هم بلکل کولی شي. ښه دا ده چې جنابت څخه بعد یې ورکړي، ځکه دلته چې انسان څومره پاک وي او بچي ته شیدې ورکوي هغومره اثرات په بچي کې راځي، هغه اولاد نیک وي، هغه اولاد کې یو قسم فیضات و برکات پیدا شي. نو ځکه د په ښو اوقاتو کې شیدې اولاد ورکول د عبادت په اوقاتو کې دلته یو نوع اثرات لري. او دغه رنګه فقهای کرام وایي چې بچی که وږی وي د بدې ښځې شیدې مه ورکوئ، ځکه د هغې د بدن اثرات په ده کې اثرات کوي. نور څه مشکل نشته په شریعت کې، حیضې ښځې شیدې کوچني ته پاکې دي، هېڅ مشکل نشته. او دغه رنګه د جنابت په حالت کې او د جنوب خوله د بدن چې کومه خوله وکړي دغه پاکه ده، څه مشکل نه لري. او دغه رنګه د جنوب سړي د جنوبي ښځې د لاس شی پخ سوی شي په دې کې څه کوم مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.